سار په بانک مې ونه ټپو اورېدو هغه نازي اقبال بیا د خاوند سره روغه وکړه وې نن شپه به سره بیا سملي او سار به بیا لامبي زما خو پیر دا نه زه خو ځان له په سیاست کې ګوتې متې ومه خو دا خلک چې داسې چلونه وکړي نو دا میټر راله وچورلی ولې دا څه ګپ دی تا خو هم نازي اقبال د ځان نه غالي شه 007 نه کړه هغه هم د خپلې مشهورتیا دپاره څه چلونه نه کوي او ته هم د خپلې مشهورتیا دپاره مخکې دې په پاکستان پسې خبرې وکړې نو پرون دې دا 13 قامه د مخې ځان په خپل خاوند طلاق کو نو نن دې ورسره بیا روغه وکړه او نن شپه به ورسره بیا سملې او سهار به بیا لامبې ما ته پته و چې تاسو د خاوندانو نه په غیر نشئ ټینګېدی ما ته پته وه د دې نه ستا نه مخکې ستا هغه بله خور هم هغه نیلم ګلو ټوله دنیا په ځان خبر کړه اوس هم د خاوند سره پرته ده اوس یې پې هغه خاوند پیسې ګټي خو د ټولې دنیا د مخې طلاق ورکولو ته او طلاق اخیستو ته ضرورت نه و او چې ور هم کړو نو دا دین تاسو په خپله بالخانه کې نه دی رخ کړی چې ځان ته هم پکې لارې پرېښي دي دا مذهب تاسو په خپله بالخانه کې نه دی رخ کړی چې ځان ته هم پکې لارې پرېښي دي چې پرون یې طلاقه کړم او نن یې بیا ښځه کړم ستا سره به 4 میاشتې چا د 5 مذهب کار نه کړه 4 میاشتې به ته چا ګز ګمبد کړی نه 4 میاشتې به په تا باندې چا خپلې شپې نه ګرمې کړي او ته به بیا داسې په اسانه د جاوید پیزا ښځه شي چې 4 میاشتې دې څوک ګز ګمبد کړي او خپلې شپې د باندې ګرمې کړي او بیا دې د خپل زړه په خوشحالۍ باندې طلاقه کړي او د هغې نه پس ته باندې جاوید پیزا نکاح وتړي نو د هغې نه پس به د ښه قلاله ښځه شي زه خو عالم هم نه یم او مفتي هم نه یم خو زه یو مسلمان یم او زما سره چې څومره علم دی نو جاوید پیزا د نن نه پس د خپلې حق حلالې سکه خور سره سملي او کوکی نو د خپلې حق حلالې او سکه خور سره به زینا کوي نازي اقبال د خپل حق حلال او د سکه رور سره به د نن نه پس سملي او د خپل سکه رور سره به زینا کوي زما دا ویډیو شیر کا وای رسوي دي زیناکارو ته دی خو د دین نه بیخي او غپ رخ کړی دی او مذاق یې رخ کړی د مذهب نه زه ستاسو له ټولو ملګرو نه د خپلو الفاظو د زړه نه معافي غواړم خو دا خلک راله میټر وچورلی کنې زما فیلډ هم دا نه دی زه ځان له په سیاست کې ګوتې متې وم زه څه کوم ډمانه زه څه کوم نازي اقبال زه څه کوم نیلم ګل دي خو د مذهب سره یې ټوقې راواغستې دا ویډیو شیر کا وای رسوی دی ډمانو ته